سلام وخت مو پخیر هیله ده چې روغ او جوړ به وي. نن غواړم په نننۍ ویډیو کې درته یو ډېره مهمه موضوع ځکه چې اکثریتو پیغامونه پرېښي وو مسج یې کړی و چې که دا موضوع کار کوي په ورډ پروګرام کې څنګه یو ډېر ساده استعلام جوړ کړو یا مکتوب جوړوئ تاسو هغه څه چې د هر دولتي کارمند لپاره ډېر ضرور چې هر یو باید پرې پوه وي تنه دولتي کارمند نه بلکې هر یو تاسو چې کمپیوټر زده کوئ نو دا موضوعات هم ورسره معلومات ولري ښه دی. نو نن درته په ورډ پروګرام کې ښیم چې څنګه استعلام جوړ کړو خو مخکې دې چې زه شروع پرې وکړم نو که چیرې دا ویډیو تاسو ګورئ یا د فیسبوک له لارې ګورئ یا هم د یوټیوب له لارې ګورئ نو دا تر نورو هم ورسوئ تر څو نور هم له دې موضوع نه خبر شي. نو راځم دا تاسو چې استعلام څنګه جوړوئ باید هغه ساختمان او سټرکچر په ذهن کې ولرئ یا مو لیدلی وي یو ځای کې یعنې داسې نه کېږي چې استعلام جوړوئ خو تاسو په دې نه پوهېږئ چې استعلام څه رقم وي ساختمان سټرکچر یې ووینئ یا مثلا تاسو د ورقه کې لیدلی وي یا ګوګل کې سرچ کړئ د هغه له مخې نه بیا تاسو کولی شئ ډېر ښه منظم استعلام جوړ کړئ ډېر سخت نه دی اسانه دی. زه راځم انزر ټاب ته یو جدول به رسم کړو دا به شو ټیبل ته دلته زما 3 کالمه او 2 روز پکار دي په دې شکل او دا به لږ ښکته راواخلم دې برخې ته دې برخې ته صحیح دی بیا به تاسو دغه لاند لاین راونیسئ دا به داسې یو لویه اندازه ورکئ دې شکل زه دا خط راواخلم دومره اندازه دا به هم راواخلئ لږ به اندازه ور برابره کړئ بیا به څه وکئ په دې ځای کې به هغه شی چې لیکل کېږي ولیکئ دلته فکر کوم لیکل کېږي استعلام په دې برخه کې لیکل کېږي نیټه او په دې برخه کې لیکل کېږي احکام استعلام او ځواب دی بعضې کې لیکل کېږي ځواب مشکل نشته تاسو څه لیکئ دا به انتخاب کوم را بشم د ځای کې به دا ځای ورته وټاکم لږ به اندازه هم په دې اندازه وټاکو په دې شکل فونټ هم که چیرې کوم ښه فونټ ورته انتخابوئ دا به ښه خبر وي په دې شکل پورته بیا نو دا چې کوم دفتر کوم مرجع پورې اړوند دی دا استعلام بیا تاسو دلته ما د مرجع نوم مکمل لیکئ زه به ډېر ساده مثال یو 2 لوګو اضافه کړم او بل متن به ور اضافه کړم ښه دا 2 لوګو ما اضافه کړل د لپاره هغه منځ کې یو لیکنه هم باید ولرو زه به ساده یو ټکس باکس راواخلم زه ډېر لیکنه شی نه لیکم تاسو بیا کومه مرجع چې دا کوم ځای ته راجع کېږي هغه به بیا ولیکئ نو زه به ساده اوس ولیکم صیغة العین اکاډمي اندازه به یې له دې ځای نه هم وټاکئ دې لپاره به هم چې فونټ ټاکئ هغه نو ستاسو خپله خوښه ده په دې شکل نور جزئیات هم کولی شئ دلته ور اضافه کړئ او دا د نیټې برخه یو څه کوچنۍ راځي په دې اندازه معمولا په دې شکل د استعلام جوړېږي ډېر ساده پورته متن تاسو پورې ربط لري چې کوم کوم موضوعات لیکئ ما فقط تاسو ته لاره وښودله چې دلته کوم کوم متنونه ولیکئ څنګه ولیکئ لوګو مو راواخیسته او پکې مهم دغه جدول دی چې کوم کوم موضوعات ذکر کېږي کله چې کنټرول پی چاپوئ په چاپ کې هم ډېر ښه منظم په دې ډول چاپېږي مننه